الحمد لأهله والصلاة على أهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صدق الله العلي العظيم. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې احناف ولې رفع الیدین نه کوي، او په حدیثو کې دا راغلي دي او که نه دي راغلي، نبي علیه السلام کړي دي او که نه دي کړي، که لږ دغه جواب راته راکړي. ایله کوم محترمینو چې په دغه جواب کې زموږ سره در اخره مل سي او ښه په غور او په سمج سره واوري چې احناف ولې رفع الیدین نه کوي. او دا خبره چې نبي علیه السلام کول که نه کول، بلکل نبي علیه السلام کړي دي. او بیا به زه تاسو ته ووایم چې نبي کړي دي نو موږ یې ولې. محترمینو، دا کوم آیات چې ما ستاسو مخ ته وړاندې کړي، په دې کې الله جل شانو د مؤمنانو لپاره په باره کې فرمایي چې هغه مؤمنان کامیابه دي کوم چې په لمانځه کې په خشوع سره ولاړ وي، په لمانځه کې خشوع. نو تاسو راسئ چې د دې تفسیر د صحابو څخه وپوښتنه وکړو چې صحابو دغه په باره کې څه وایي. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې په تفسیر کې فرمایي: مخبتون متواضعون لا يلتفتون يمينا ولا شمالا ولا يرفعون ايديهم في الصلاه. تفسیر ابن عباس صفحه نمبر 212. فرمایي چې د خاشعون څخه مراد هغه خلک دي چې په عاجزي او په انصاري سره ولاړ وي، راسته او چپه طرف ته نه ګوري او نه په لمانځه کې رفع الیدین کوي، په لمانځه کې هم رفع الیدین نه کوي. حضرت امام حسن بصری رحمه الله د دې آیات په تفسیر کې فرمایي: خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في التكبيره الاولى. چې د خاشعون څخه مراد هغه خلک دي چې د تکبیر تحریمه څخه علاوه په پرل منځ کې بیا رفع الیدین نه کوي. تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 408 بروچا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: فقام فرفع يديه أول مرة ثم لم يعيد. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وفرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه په باره کې زه تاسو ته وښیم، یو وارې دا خبره وکړه. راوي وایي چې بیا ولاړ سو او اول وارې رفع الیدین وکړي، بیا در اخره رفع الیدین نه دی کړی، بیا دوباره رفع الیدین نه دی کړی. دا حدیث سنن نسائی جلد نمبر اول صفحه نمبر 158 او سنن ابي داود جلد نمبر اول صفحه نمبر 114 او جامع الترمذی جلد نمبر اول صفحه نمبر 59. دا ټول د صحیح سته کې شامل دي. انا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم الا عند افتتاح الصلاه. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت ابوبکر د حضرت عمر رضی الله عنهما د ټولو سره لمونځ کړی دي، لیکن هغه د لمانځه د شروع څخه علاوه بیا لاسونه نه دي پورته کړي. معجم شیوخ ابي بکر الاسماعیلي جلد نمبر اول صفحه نمبر 493 رقم الحديث 313. سنن ابي الموصلي جلد نمبر 8 صفحه نمبر 453 رقم الحديث 5090. عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، وفي رواية أنه كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود. حضرت علي رضی الله عنه روایت دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم پر لمانځه ولاړ سو نو تکبیر به وکړي او لاسونه به پورته کړه، او په یو روایت کې دا راځي چې صرف د لمانځه په شروع کې لاسونه پورته کول، بیا دوباره نه پورته کوله. دغه حدیث مسند عبدالرزاق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 51 رقم الحديث 2590 لدار قطني جلد نمبر 3 صفحه نمبر 114 سوال نمبر 455. عن البزاء بن حازم رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه لا يعود برفعهما حتى يسلم من صلاته. حضرت براء بن عازب رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله لمونځ شروع کوي رفع الیدین نه کوله، او بیا به د سلام ګرځولو پورې دوباره رفع الیدین نه کوله. لا يعود برفعهما حتى يسلم من صلاته.
دغه حدیث مسند ابي حنیفه برواية ابن نعیم صفحه نمبر 344 حدیث نمبر 225 سنن ابي داود نمبر اول صفحه نمبر 111 دغه رنګ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع فلا يرفع ولا بين السجدتين. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدي چې لمونځ یې شروع کوي رفع الیدین وکړه، بیا چې کله رکوع طرف لکلی د رکوع څخه سر پورته کوي او د سجدو په مابینځ کې رفع الیدین نه کوي. مثلا الحمدي جلد نمبر 2 صفحه نمبر 220 حدیث نمبر 414 مسند ابي عوانه جلد نمبر اول صفحه نمبر 340 او دغه رنګ حدیث نمبر 251. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمكة نرفع أيدينا في بدء الصلاة وفي داخل الصلاة عند الركوع فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ترك رفع اليدين في داخل الصلاة عند الركوع وثبت على رفع اليدين في بدء الصلاة. حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایي چې موږ کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هجرت مخکې په مکه کوله موږ به رفع الیدین په لمانځه په شروع کې هم کاوه، د رکوع په وخت کې هم کاوه. لیکن چې کله نبی علیه السلام د مدینې طرف ته هجرت وکړي نو هغه څه فرمایي فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه ترك رفع اليدين في داخل الصلاه عند الركوع. کله چې نبی علیه السلام مدینې طرف ته هجرت وکړي نو بیا رفع الیدین پرېښوله د رکوع په وخت کې او وثبت على رفع اليدين في بدء الصلاه او د لمانځه د شروع على رفع اليدين دائمه او قائمه وساتله. اخبار الفقهاء والمحدثين صفحه نمبر 214 رقم الحديث 378. نو چې حضرت ابن عمر رضی الله عنه خپله دا فرمایي چې کله موږ په مکه کې ول موږ کاوی، لیکن چې مدینې منورې طرف ته هجرت وکړي موږ پرېښوئ، نبي علیه السلام پرېښوئ. نو چې پرېښوئ په حدیثونو کې خو د نبي علیه السلام ټوله زندګي محفوظه ده د مخکې و د شا د هجرت د مخه د هجرت څه بعد کې. نو چې بعد کې دا ثابته شو چې بعد کې پرېښوله نو بیا ته ولې محترمه پر احنافو باندې اعتراض کوې او دا خبرې چې ته راباسې دا ضعیف دا کمزور دا ضعیف دا کمزور دا ضعف کمزوري ستی په وخت کې پیدا شوه، د احنافو په وخت کې نه وله. امام ابو حنیفه صاحب په وخت کې دا کمزوریانې په دغه حدیثو کې نه ولې، ځکه هغه ته پر دویمه واسطه یا پر اوله واسطه را رسېدلې دي، هغه واسطه کمزورې نه وله. بعد کې د حنافو څخه بعد کې چې دغه واسطې تېله راکړلې په میاد کې کمزوري پیدا کېدله. نو دغه حدیثونه چې په هغه وخت کې امام صاحب را رسېدلي دي او حنافو مذهب ولاله را رسېدلي دي د ټولو څخه مخکې مذهب دی، د ټولو څخه د مخه هغو د حدیثونه اورېدلي دي د نورو مذهبو د سلفیانو د اهل حدیث والا د مخه نو په هغه وخت کې په دې حدیث کې ضعف کمزوري نه وله. بعد کې که کمزوریانې کې پیدا کړي هغه زموږ د مذهب څخه که بعد کې پیدا شوي دي نو د بعد کې د کمزورو اعتبار نشته. ځکه چې اوس زه تا ته خبره دررسوم چې دویم سړي له ورسېدله دې ته خو په مثبتي سره ورسېدله، بیا چې لسم سړي له رسي خامخا به په دغه مابینځ کې دا نه کمزوري راسي. لیکن دا ما چې چا له ورسولې ده یا زما څخه بعد چې چا له ورسېدلې ده په دې کې محترمه ذوب نشته. نو هسې د خلکو شکونه او شبهات مه پیدا کوئ. الحمدلله نور امام صاحب زموږ ټول احناف چې کوم دي هغه د نبي پر نقش قدم باندې روان دي. ځکه امام صاحب فرمایي که چا زما خبره د حدیثو خلاف ولیدله هغه پرېږدي. نو د دې څه دا معلومېږي چې زما خبره د حدیثو خلاف نه ده. نه احناف صرف د امام صاحب په مذهب د هغه خبره مني، بلکې د احناف یو غټه مجموعه ده، یو غټه ډله ده، یو غټ فقها دي، یو غټ محدثین دي، دا ټوله سره راجمع سي بیا یو مسله چې هغه واضح کړي په هغه باندې عمل کېږي. داسې وختونه راغلي د امام صاحب خبره موږ نه داخل چې د صحابینو نه اخیستنه. نو هسې په خلکو کې شک و شبهات مه اچوئ، خپل د احنافو مذهب ټینګ کړئ. वही अपने मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, सिंगी मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे, पर खपल मजहब बांधी दल्ला तगी जका पर सिंगी मरमर चरवाने नो बा वो शकेज